نه دا خو وکړه پښتنه کوه طالب جان نه پښتنه دا کومه چې په دې نظام کې وزیر غلو د والي غلو د دې موږ مخالفت کوو که چیرې په دې نظام کې داسې چارواکي پیدا سي تاسې عکس العمل به څه وي تاسې به یې هغه ته څه ووایئ چې څه کولی سئ د هغه په مقابل کې د کابل ورځ یو مثال درته وایم دغه شراب خوړو او ښځې ګډولې دې په مقابل کې تاسې ولې چوپ پاتې سوئ ولې سرجام سزا ورنه کړه په شرعه کې او دا یو کس په هلیکاپټر کې واده وړی و تاسې د دغه عکس العمل ولې نه ښکاروئ ولې خپل اواز نه اوچتوئ چې موږ ته خپل معاش نه رسېږي دغه سړي ته ولې سرجام سزا نه ورکوئ لکه څه رقم ولس ته چې ورکوئ ولس چپله کې پټې کې په جومات کې په غاړه کې ور واچوئ چرګه پټه کې په لاره کې په غاړه کې ور واچوئ دغه خلک یې ولې پټ کړو دا د تاسو مستیران دي موږ دا نیوکه لرو د ولس ته څه رقم سزا ورکوئ دغه سرجام ولې سزا نه ورکوئ ولې ویډیو نه ترې کوئ ولې دا میډیا ته نه ښکاروئ ولې دا ولس ته نه ښکاروئ په دې کې څه راز ده آیا دا خلک فرشتې دي که بیا دوی دا سوچ کوي چې دوی د ټولو رنګ بدلي دا کوم ځای کې شراب خوړل دي کوم ځای کې دا کار شوی دا کتنه خبر زه خبر کوم تا خو ویلې زه میډیا ته اوس راغلی په کابل کې چې د اکاني شبکې سره تړون لاره دغه ورور د ریاست پاسپورت مدیر یعنی رئیس دغه ورور راجک سره په کابل کې شراب خوړو ډانس وکړ او چپلکه بیا په خوله کې ورکړی او بیا یې پټ کو خیا نو دغه زه ما خو مخکې لایف کې وویلې چې په هر کار کې په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې دا خلک ولې خپله شکایت نه کوي په سړی دنیا ولې د موږ دا ته وایي د تاسې دغه مرګ ژوند په یو ورځ باندې دی که ته خپل د ځان نه دفاع وکړې ولې شکایت نه کوې کوي غوښتلې په غیرت باندې خو به لاړ شي سړی موږ خو دغه دفاع ده په لایف کې شرمو پسې وشرموله د اوس تا ته م وایم بل ته م وایم دا نظام هم د دغه خراب د تا عکس العمل څه د په مقابل کې څه کوئ ما ته خو به د بمونه له ځانه تړل وایي دغه د طالب چې غږېږي د حکومت خبره مني یا به د عسکر ته بمونه له ځانه تړل دغه شرابخور ته د تا عکس العمل څه ده څه کوئ د په مقابل کې د شرابخور ته خو موږ اول هغه کوو چې علیکم تراب صاحب څنګه جوړې بخیر یم ته ودا طالب خبر خلاص یو منټ وخت ورکړه خیر مې باندې طالب خبر دی راټول دا بل خبرې کوي توبه وکړي او اول ورته دعا کوي چې الله دې ورته هدایت وکړي او بیا چې زمونږ هر څه چې م کړي پخواني چې څوک خلاف وو څوک بد کارونه کول څه چې م هغې ته واسکټونه تړل دې ته هم هغه کار کوو موږ د مرګ نه نه هېرېږو نه د مرګ نه هېڅکله د مرګ نه هېرېږو بیا هم ولاړ یاست هغه ځای کې چې زمونږ وسه نه رسېږي زمونږ خلاف دي خلک شته دي موږ نه جګ دي موږ نه پرېږدي هغې ځای ته ما خو تا ته وویل دغه دې میډیا ته زه اوس راغلی یم دې لپ ته دلته ما نه مشران دي نو که زه چېرته اوچت وغږېږم وایي ته زما په زوی په ځای ته ما نه اوس اوچت غږېږي دا میډیا چې زه تا ته قیاس کړم دا خو په اسلام کې نشته زوی نه دی مسیح جای دی زه به تا ته غږېږم طالب جانه دغسې ورته وایه ورته تا خو یو د حقاني د شبکې علاګل صاحب نیولی په شرابه باندې تا ورته په تېر نظام کې په هوایي میدان کې شراب کته او پورته کېدو دا څو وارې په پارلمان کې په بل نیوکې ونه سوې ته په هغه وخت کې ول دغه غږ نه جګوو موږ هغه هم چې کړی ده نام ده چې کړی چا چې کړی نام ده چې کړی جلالي صاحب ګوره پلالي صاحب دا د لالي صاحب چې دغه ولو د پارلمان وکیل و په دې باندې به نیوکه وسوه جنګ و جنجال به شروع سو چا یې مخه نیوی سوی ګوره موږ دغلته میډیا راځو په دې باندې فوکس کوو خبرې کوو که نه موږ دا لا ویلي چې د لالي صاحب او رستم صاحب او عبدالله صاحب په دې باندې د طالب سپای هم شرف لري دا په ډاګه اوس هم وایو مخکې هم خو که په دې نظام کې هغه خلک پیدا کېږي بیا هم وایو د تېر حکومت هغه سپای زه په تا کې یوه پوښتنه وکړم ته د تېر نظام څنګه ملاتړ کولی سې چې یو رئیس جمهور یو مثال خبرې یو قومندان برکنار کولی نه سوای یعنې له وظیفې نه سوای ایستلی نو ته بیا څنګه د هغو نظام ملاتړ کوې ته ما ته دا خبره وکړه د هغه نظام زه په دې ملاتړ کوم که نه په هغه نظام کې دا جنګ د مشکلات دا ټول طالب نجات کړي ګوره طالب څنګه نجات ما خبره ته غوږ ونیسه خبرې ته به غوږ سره نیسو بله خبره هغه لنډغر چې هغه دوی ویلې لنډغر دي موږ هم ویلې لنډغر دي هغه لنډغر نن طالب په څنګ کې ورسره کېنولي دي او هغه لنډغر او باډیګاټان یې ورکړي د هغه لنډغر او د دغه طالب یو سوچ یو فکر یو یوه لار تخریباوو ورګوی نه پرېښوده ته سړی نه پرېښود مخکې دغسې دغه لنډغر او مخکې دغسې کارونه کول د طالب په نامه باندې نه طالب ورسره شریک په دې کې په دې کې سل په سله کې طالب ورسره شریک ولې بله ورځ چې ریپور خلاصېده او دا بل ملګری یې د هغه یو سوچ و یو فکر و هغلته یې غوم دغه کوشش کوه نظامي کس ووژني
که اردو ختمه کړي د طالب هم داسې وشو او بېرته په یو لوښي کېناست ولن په یو لوښي ناست دي په کابل کې. ګوره زه به تاسو ته یوه خبر وکړم. دغه بل ملګری چې مخته راجګ شو بیا ویل وایي طالب راولاړ شو په اتګاو په ولسوالۍ کې اتګاو ولایت کې په یوه مازدا کې 2 کوچنیان او یو ورور مثال خپل دا وړه خبره وه که نه فوکس په دې باندې کوم که دا درته وایم. اوس په دې خبره تیر نظامي غلط چارواکي غلط طالب سره ملګري وو او دلته اوس په اخره کې معلوم شو په یو کې کېناستو. هر چا ته بلنه ورکېږي تا د افغان د اشرف غني د حکومت ویلې اشرف غني د تا دپاره مدرسه یې جوړه ساتلې وه عشر یې درکاوه زکات یې درکاوه د خپل مځکې یې درکاوه دغه طالب ته یې ورکوه د پوښتنه وکړه راتېر څه د مدرسې عشر یې درکاوه مدرسه یې درته جوړوله مکتب یې درته جوړاوه دغه لنډغر دغه طالب دغه دواړه ړنګول د دغو کوم فرق په اخري کې پر یو میز کېناستو. کم ځای ډنګ کړی ما هغه کم ځای ډنګ کړی دی چې ته وایې کم ځای کې وشو هغه ورکړی مدرسې سره کومک کړی دی ته ما ته ووایې د اشرف غني چېرته کړی ودرې تا عمر کم ده 22 کاله عمر ده 22 کاله یا به د 20 کاله عمر 22 کاله مخکې په افغانستان کې طالبانو حکومت و یو مدرسه یې نه جوړه کړې دا اوس په زرهاو مدرسې چې جوړې دي او دغه اشرف غني جوړ کړي و دغه اشرف غني خو دې ستا امریکا ولګې ستا مدرسې بمبار کړله اشرف غني ورته دونه جواب ورنه کو چې تا ولې د افغانانو باندې بمبار وکړو درته څونه ملایان څونه قاریان په مدرسه کې شهیدان کړل هغه خو تا په بمبار کړو تا په مدرسه کې ګوره تا په مدرسه د علم ځای ده د زده کړې ځای ده د وسلې ځای نه ده د راکټ ځای نه ده لیکن تاسې هغلته راکټونه چې دا اول وبخښه وروره وخت راته لږ راکړه زه تا ته وایم زه د مدرسې طالب وم 4 چکمنټ کې به ګیر کړم سپېړخورې وم وهلم هر څه به یې راباندې کول نو اوس تا ته زه ووایم کوم ځای کې طالب سره مرسته کړې مدرسې طالبانو سره هغه به هم دا نور طالبانو باندې تورن کړل دا هغه ترهګر دي دا پاکستاني دي دا دي هغه دي